2023 کال هم دا د اخلاص شلو 2023 کال شروع شلو کله مو د کال په شروع کې خپل کال لپاره هدفونه ټاکلي کوم ټاکلي شاید بعضو ته رسیدلي اوسېږئ بعضو ته رسیدلي ونه اوسېږئ سلامونه زه رضا یوسفزی یم او خوښ یم چې یو دفعه بیا ستاسو درانه چوپړ کې حاضر یم وروسته د ډېر زیات وخت نه د کال په شروع کې باید موږ تاسو خپل ځانونو ته هدفونه وټاکو هغه څه دي چې زه خپله تجربه لرم او ما هدف ټاکل په 2021 کال کې شروع کړل تقریبا د 2021 کال په شروع کې ځان ته مې 3 غټ هدفونه وټاکل په هغې وخت کې یو د پاسپورټ اخیستلو په جرمني کې 2 د ډرایوینګ لایسنس اخیستلو په جرمني کې 3 په بانک کې د اصول په جمع کولو ځکه زه به هم ستاسو غوندې سهار راغلم کار ته ماښام به بیرته راغلم او ستړی ستومانه په بانک کې مې روپۍ نه او پخوا کې ما نشو کولی چې خپل سپورت چې زه ډېر زیات مینهوال یم او خپل کار سره مینج کړم یا به مې سپورت ته نشو کولی وخت ورکړم یا به مې کار ته نشو کولی چې وخت ورکړم نو دواړه بیلنس مانه خرابېدلو په 2022 کال کې مې دا شی ډېر زیات بیلنس کړلو تقریبا په 2023 کال کې بیا مې دا نور بهتر کړلو او په 2023 کال کې زه غواړم چې دا همداسې کنټینیو وکړم یا مخته بیسم ورسره پخوا کې د موټر د ډرایوینګ لایسنس اخیستلو شاید تاسو ډېر وخاندئ چې دا دومره غټه خبره نه ده ما دپاره په هغه وخت کې دا ډېره غټه خبره وه شاید تاسو لیدونکو دپاره هم چې نه یې لرئ دا غټه خبره واوسېږي که څوک یې ولري شاید هغې دپاره غټه خبره ونه اوسېږي بل د پاسپورټ اخیستلو چې دا زما په لاس کې نه و خو دې دپاره بعضې کارونه زما په لاس کې لکه د ټیکس ورکول لکه د کوم جرمي سابقې نه لرل چې الحمدلله تر نن ورځې پورې په جرمني کې کومه جرمي سابقه نه لرم بل پخوا کې کار به مې کولو پیسې به رانه تللې 1 روپۍ به ما سره د میاشت په اخر کې پاتې نه وه نو یو ورځ مې ځان سره سوچ وکړلو چې یاره ته خو کار ته هم ځې خواري هم کوې او د میاشت په اخر کې وروره ستا په بانک کې 1 روپۍ هم نه په دې برخه کې مې یو څه کتابونه مو لوستل چې څنګه وشم کولی پیسې یې سیف کړم بعضې وخت به مې چې لوستلو ته وخت نه لرودلو کتابونه به مې په یوټیوب کې په اډیو کې اورېدل بالخصوص د همدغه مالدارۍ په برخه کې چې څنګه وشم کولی زه 100 روپۍ په بانک کې ځان سره سیف کړم چې الحمدلله نن په یو ښه مالي پوزیشن کې یم د ځوان په حساب باندې شاید ډېرې زیاتې مو نه اوسېږي خو شاید دا پخوا حالت نه ډېر بهتره حالت دی ما دپاره په 2023 کال کې ما ځان ته یو څه هدفونه ټاکلي دي چې شاید تاسو هم ځان ته وټاکئ د هر کال په شروع کې باید ځان ته موږ تاسو یو څه هدفونه وټاکو یو هدف خو مې دا دی چې باید زه خپل سپورت ته وخت ورکړم د کار د شروع نه مخکې زه وځم 40 دقیقې 50 دقیقې 1 ساعت چې څومره وخت لرم زه سپورت کوم ورسره باید کار وکړم د پخوا په نسبت مې کار هم ډېر کړی دی ځکه هلته ما کوم د مالدارۍ کتابونه مې چې ولوستل چې څنګه کولی شي یو څوک 100 روپۍ ذخیره کړي نو که ته د میاشتې 1000 روپۍ درآمد لري او 1000 روپۍ مصرف لري نو ته خو بیا پیسې نشي سیف کولی نو ته مجبور یې چې د 1200 روپۍ درآمد وکړي 1000 روپۍ مصرف ولري 200 روپۍ سیف کړي نو د دې لپاره ما خپل کار لږ لرې زیات کړلو سپورت ته مې وخت ورکړو کار مې لږ ډېر کړلو 100 روپۍ مې پکې غواړم چې نور هم ډېرې کړم او په 2023 کال کې د ټولو نه مهمه ما دپاره دا ده چې زه اوس 100 روپۍ چې لرم دا ډیجیټل مارکیټ کې مصرف کړم آنلاین سرمایه ګزارۍ کې دا پیسې مصرف کړم ځکه دا دنیا نوره د آفلاین د طرف نه د آنلاین طرف ته ډېره زیاته روانه ده او زما هڅه کوشش هم همدغه دی چې څنګه کولی شم آنلاین برخه کې سرمایه ګزاري وکړم او دغه سره دی چې خپل کار ته راشم خپل کار مې حفظ کړم پارت ټایم یو ځای کې آنلاین سرمایه ګزاري وکړم ما دپاره یو پارت ټایم یا مینی جاب شکل ولري زه همدا اوس الحمدلله 2 ځایه کار کوم ورسره پخوا کې دغه سوشل میډیا ته ویډیوګانې هم جوړوم چې دا زه د پیسو دپاره نه کوم دا د خپل پښتنو یا خپل افغانانو دپاره خپل تجربې شریکوم چې هغه د عمر څخه استفاده وکړي او پخوا کې غواړم چې یو آنلاین سرمایه ګزاري وکړم نو تاسو هم که اروپا کې نوي یاستئ یا زما ارزي کې چې زما ویډیو ګورئ کوشش وکړئ چې خپل 2023 کال د یو څه هدفونه سره مخته ویسئ د جنوري میاشت کې کوشش وکړئ خپل یو کتابچه راوالئ زه خپله عموما خپل هدفونه په دې شکل باندې سره دا کوم دا مې د ورځې هدفونه دي د کشک ورته وایي چې شی ورته وایي نو بعضې وخت چې زه ډوډۍ لرم دا تیارې ډوډۍ به په هغې کې پلاستیک کې بند کړي دغه چې دی زما د ورځې د هدفونو دپاره دی هدفونه چې د وټاکل د کال هدف دا باید زه په
هفتو باندې تقسیموم او د هفتو هدفونه هغه زه بیا په ورځو باندې تقسیموم. دغسې یو ځای کې لیکم خپل دغه دا چې داسې لیک لري داسې خپل لکه سهار ته زه باید اول جیم ته لاړ شم، بیا کار ته لاړ شم، بیا کار نه بعد چې راغلم هغه شپزي مې چې کړي هغه ظرفونه وینځم، کالي مې چې وینځلي هغه اوتو کړم، که مې نه وي ماشین ولګوم چې کالي وینځم. نو په دغه شکل باندې دا زما د ورځو د هدفونو دپاره دی. یو ورقې کې زه خپل د ورځې هدفونه لیکم. په 2 روپو باندې تاسو کولی شئ فکر کوم د دې 3-4 بنډله واخلئ، ډېر ارزانه دی. او ورسره په خوا کې دې کې زما د میاشتې هدفونه دي، د کال هدفونه دي، زما د پیسو اندازه ده چې زما په دې میاشت کې د ټولو نه زیاته پیسې په کومه برخه کې راغلې چې ما لپاره دا ډېره زیاته مهمه ده. په اوس وخت کې چې زه غواړم ډیجیټل مارکیټ ته راشم یا آنلاین سرمایه ګذارۍ ته راشم چې ما ته خپل د پیسو اندازه معلومه چې زه څومره پیسې مې دې میاشت کې لاسته راغللې، څومره پیسې مې د لاسه راغللې، څومره مې خپل د کار څخه پیسې وګټلې، څومره مې په آنلاین کې وګټلې. او دا ټول زه باید دا وړې وړې حسابیګانې دغه کړم تر څو زه وشم کولی خپل مالي حسابدارۍ ته ورسېږم. دا تاسو دپاره ډېر زیات مهم دی. کله چې د کال لپاره هدفونه وټاکل نو دا هدفونه بیا باید تاسو په برخو په ورځو باندې، په میاشتو باندې او په هفتو باندې باید تقسیم کړئ تر څو ځکه که تا یو غټ هدف ټاکلی د یو څه پیسو ذخیره کول دا د یو ورځې کار نه دی، دا د یو میاشتې کار هم نه دی، دا د 2 میاشتو کار هم نه دی، دا د یو کال کار هم نه دی، دا د 3-4-5 کالو نتیجه یو څه انپوټ بیا یو غټ آوټپوټ لاسته راوځي. نو د هغې دپاره تاسو باید حسابیګانې ولرئ، تاسو باید هدفونه وټاکئ، هدفونه د ورځې لاسته راوړئ، د ورځې دپاره خپل پلان جوړ کړئ. د نن شپې ته د وده کېدلو نه مخکې نن شپه چې وده شئ چې سبا ته پاڅېږئ د سبا ورځې هدفونه وټاکئ. سهار 100 بجې پاڅېږئ، لمونځ کې، هغې نه بعد ځئ جیم ته، جیم نه بعد ځئ کار ته، کار نه بعد بېرته راځئ کور کې. کوشش وکړئ چې خپل هغه کارونه چې د 2 دقیقو نه کم وخت نیسي هغه ماسات کې وکړئ. په دې باره کې یو غټ کتاب هم دی، زه نه غواړم ډېر تخنیکي برخې ته راشم، خو زما خپله چې هغه کارونه چې 2 دقیقو نه کم وخت نیسي هماغه په ماسات کې مخ ته وړم چې دې سره د پخوا نه ډېر زما په لیاس په ژوند کې مثبت تغییرات راغلي دي. زما د ژوند برخه ورسره ډېرې زیاته ښه شوې ده. نو په خلاص کې زه تاسو ته غواړم یو څو خبرې وکړم چې خپل 2021-2023 کال ته هدفونه وټاکئ، په مالي برخه کې ورته هدفونه وټاکئ، په سپورت په برخه کې ځان ته هدفونه وټاکئ او د کار په برخه کې ځان ته هدفونه وټاکئ. هغه کارونه ولیکئ چې کوم غواړئ چې ویې نه کوئ، شراب ونه څکئ، سګرټ ونه څکئ، ډسکو ته را نه شئ، اسلامي برخه خپل په ځای باندې دنیا کې هم دا شیان ډېر تاوان لري. ورسره په خوا کې خپل د پیسو د ذخیره کولو یو سیستم ځان ته عیار کړئ چې څنګه وشئ کولی 10% کم از کم اقتصاد پوهان وایي چې ستاسو د انکم تاسو 100 روپۍ ګټئ د هغې 10% کم از کم ته باید ذخیره کړئ. یعنې که 100 روپۍ ګټئ په دې کې باید 13 روپۍ د میاشت کې سیف کړئ. تاسو بدې ورځې دپاره په درد خوري. نو په دې هیله چې هدفونه ځان ته وټاکئ، 2023 کال د کامیابۍ سره شروع کړئ. که کوم هدف ته ونه رسېدلی هغې ته بیا کوشش وکړئ چې دوباره ورباندې وګورئ کوم ځای کې مو غلطي کړې ده، غلطي خپله اصلاح کړئ او خپل ځان خپل هدفونو ته ورسوئ. ستاسو د لا کامیابیو په هیله تر بلې دې ویډیو یا تر بلې دغسې یو معلوماتي ویډیو چې زه ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاستئ ښاد او بریالي اوسېږئ. د خدای په امان.